تازه او بد خبر پاکستان پر نړیوالو غږ وکړ ترڅو پر افغان خاوره بریدونه وکړي، خو په اړه یې ملا یعقوب مجاهد سخت غوسه سوی او ویلی دی چې پر خپل خاوره هیڅ چاته د بریدونو اجازه نه ورکوو. دا چې پاکستان ولې پر نړیوالو د افغانستان د بمبارولو امر کړی او په هکله یې ملا یعقوب مجاهد څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د بي پیلوټه الوتکو بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړه لیک پر بنسټ هلته ترهګر په نښه کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بي پیلوټه الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یوه پاکستاني تلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په یوه مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کولی سي، وویل بالکل کولی سي، په دې چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1488 او 1473 پریکړه لیک وایي تاسې که خوښوئ او که نه دا پریکړه لیک بشپړ دی او هغه څوک چې ترهګر لري ځوابګوی دي چې ترهګر یې څه ډول خاورې کې دي. واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په کابل او ځینو نورو ولایتونو او ترڅنګ یې پاکستاني الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. ترڅنګ یې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپله وروستۍ مرکه کې چې تلو نیوز خصوصي تلویزیون سره یې کړې وه د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بي پیلوټه الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوی وکړي. خو آصف درانی په خپله مرکه کې په روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤل ونه بلل سي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د آصف درانی د نویو څرګندونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي داسې مهال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایي بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشت دي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.